ما بنجاري جام دي که مړ دی الله دې وبخي. بنجاري زما رور دی که ژوندی دی او که مړ دی پوه شو خو جعفری چې کوم دی هغه خو تا تاوړي راوړي ژوندی خو دی دې په خپل عزت څه واو د دې خو په خپل عزت د جعفری او د ساپوري د عزت خیال ونه ساتي ما څه چل کړی دی تا ته ډاکټر ونه وی چې لږ آرام وکړه لکه غلی شه که نه دې خولې کورې ورکړه بیماران ته پرېږدي د عدالتدین چراغ راورسېد اوس پاڅیم نه ګوره نیانو بس که د بیماره د ولې ختلې دي دوی یې ورکړې په نشه کې ده نه لاس مه راوړه دا لکه ویم پکار دي که نه خواهې بېبې چې مار ته رسېدلی چې په دې درد یې کتلي مې نه وه ما خپل کور دی ولې خو دې پرېښودې ویم ما ولې زور کولو خو ما ته څه چې بنګلو بار ته جوړ شوی دی بنګلو بار جوړ شوی نه دی نه پېږې ستا د اسو د زمري کار دی د زور پته ورته د قیامت په ورځ لګي داسې یم زما خو داسې پاسته پاسته او سپک لاسونه دي چې دا پاسته به دې پرېږدي ټولو ورته پې کوداله والې ده کوداله دې پې والې ده اما که ما وګرځېدې خو شرم دله رانغې نو تاله خو راغلی که نه او شکر دې مال راغلی دی ویم چې روتیم که نه د مور په درشل مې قدم نه دی ایښی او په درشل به کېدې دا تندی به دې سوری کې په ډزو او ته به خپلې لور ته څه وې او زه به ورته څه وایم څنګه راواده شم او یم تا هلته خلکو ته څه وې چې د کوره ولې روتېمه بنجاري سره خفه شوې به او چې کله را باندې جرګې وکړي سپینګیري راته کېنول ور به شم پښتنه ښځه به د هغې نه بعد رالم خو ته به بچو له څه تربیت ورکړې چې ما څه چل کړي وی خدای توبه وی په جرګو باندې ویم ایا د کې نشته واپس راغلی ویم بې حیا وتې او بې حیا را دننه شوې ویم خواښې دې خوله را باندې مه راسپله ویم پرېږده ویم ټول عمر دې په هغه باندې منښتې کړي دي خو ویم دا ته هم سړیه ویم ګورې قرآن ده خو که زما کوټې ته یې دا راوسته اوه زه خدای مې ته اخلاص که طلاق ورکوم یو ورځ به دې ښځې دا څه لیدلي وو د دې په ځای به دې عزیر سره واده کړی وی دې روټي کا د هغه دا ګنګې پوډمارې شرارت مارې هغه خو دې ښایسته ښکاري پوره لورانې ویم طلاق پر علي ولې راکې ویم دارونه خویندې چې ما ستا دپاره پرېښي دي ویم بیا دې څه کوړې مکوړې راوړي دي او د دې فیاض هم دې ټوله ځواني چینګره باب کړله په بار کې وتې وه بس یې که دا شرم ترې پرېږده که دې ټول کړي دی چې کړي زما دا مور راګېره کړې ده بس یې که که نه نه راګېره کړې نو سیه څونه ادبي ښځه د له خولې درکړې په لاس یې ورله زور کوي خواښې بېبې په لاس د له زور کوي مکرۍ ده نه کوو دا خو شکر دی چې لاس کو په مرۍ راله ګوتې ایښی وې اوس په مې درېیمه وې دا په بوزه وخت چې دا لاس دې کار کوي نه دي ویم د پرېښودو قابل نه ما د عزت درکوه ځه نیا لاړ شه زه ته د کوچې شوملې وخوره ځه زه الله دې مرګ هم نه راځي ول څه مرګ به راځي خو د جمعې د شپې مرګ به راځي دا یاد ساته او تاله او د جمعې د شپې لکه د ټانګې نه چې دستکې دا یو پل نه پرېوځي ته چې روانه ده ته وګوره مورې بس که نه څمڅه قدار شه که نه څه پې غرونه ورکوې د هغې خوله خو سپکه ده ما دې اړه چولې ده چې ناوې ښځه وم او د دې د لاسه ما نه ستا د پلار څه خوږه خبره کړې ده نه مې په خړه جارو والې ده نه مې په خړه لوښي په هر ځای کې به راپسې وه د تناره په غاړه د خلکو نه خولې روانې ما نه به اوښکې روانې وې اړې مې ډک دی چې ښکته کړي مې نه پرېږده مې نه نه نو یاره ته وایي دا د ازل نه دا را روانه ده چې د خواښې انګور دا غوبل به شروع وي اصل کې داسې کار دی چې هره ښځه چې ده نو هغه دوا کوي وي خدای پاک زما لور له داسې خواښې ورکړي لکه د مور او بیا چې پردی بچی راولي نو بیا د مور چل نه ورځي چې د هغې سره د مور په رنګې اوسېږم خبره کوله ته خو چې کنې په خپل دردونه یې که نه ما دا خبره کوله ما تا ته ما مخکې مغرضو کې ویلو زما هغه جوړه سیپوري هغه زوی که نه نو ښه دی که نه په خپل کور به ولګي لکه خټه ګټه بار به ونه وځي پردي خلک به راخپلومه بیا به داسې کاري بیا به د سیپوري ښځه وایي چې دا سړی راغی او زه تې ستر کومه او د کور ته کوټې ته را دننه کو دا خبرې پکې بی پردو خلکو لی ورده کې داسې کار کومه که نه زما هغې لور ستا خواله راواړم چې ولې خولې بین که چې بین کې ځي که نه صحیح ده خو کو پیاز یې خوړلې مې رالېږه بله ورځ به شي دا خو ښه خبره ده نن سبا خو ښځې بانې جوړوي بیا به د سیپوري ښځه وایي چې پردي سړي را دننه کوي ما بېله کوي ما ته دیوال وکړي خدایا انډروی نن خو دې ګرمۍ خلک لیوني کړله په ګرمي کو ګرمي خو مې مور دا راته وایم چې داجي د کور سهار وتېرې تپوس غم غرض یې نه دی کړی و دا مازدیګر شو شپه شو خو رانه غو ام تابعه مې ورسره شوه ما شیرینه ترې وفات شوې نه ده
هلته کې دی وای خو همدار ترې مورې چې ورته وایي چې کپنه کپړې مپړې کور ته مه راوړه زه ترې بیا یېرېږم بیا خوب کې راته مړي مړي راځي ها ام جبه خو د ګز ده ما سره خو چې انخلي بیا د چپکېدو نوم نه هلې او د کپړو نه یېرېږي نو مورې خو ژبه مې ګز نه ده خو تا هغې سره بد سلوکونه مه کوم که نه زه خو درته ښه خبره کوم حقه خبره کې ستا حق خبرو ته لازم اسلام شه ته به اوس ماته خونې بې څه لګېږ ته پاسه مور سره د ما یو څو خبرې دي او راځه کوم مرسته پاکه دا کانټه واله ځم ورځمه کور دې ولې کېناستې به هم پکې نه شو څه چې به لږه باندې ته خو هر ټایم د مرچو په دغه ناستی خبره کوه په ډینګ ډینګ توپ خو ته راغلې دا د تمبل غوندې مخوکه دې نیولې ده دا ټټو د ګورې په سوري وتړه د څه ټټو خواښې نه خو مې خبر شوم که نه ته خو لور دې د ما زوی ته نینې چینې کوي خو ګورې دا لور دې زه نه کومه بای ویم خدای مکه الله مکه ویم چې په تا یې غر کومه او ستا په زیرو کس شه زه د تا لور کومه نه او نه به ته د ما په سلو رګو کې مې ورته یو رګ ونه او کېږي دې منافقې ته ویلي چا دي تا به ورته ویلي که ویم چا خدای مکه الله مکه ستا زوی داسې دغه نواب صاحب زوی راغلی دی دا نه څه هغه باندې به زه تعلیم کومه اوب درته راوړه صاب درته پاخه درځم د سره خانه دې ورانه شه جوګي درځم د سره خانه دې ورانه شه جوګي ماشاءالله سمه مست پیغله ده سلام علیکم وعلیکم سلام ها اے ماما ګوره ما خو ګوره وږي نه دي مات کړی وای ویم ته چې دا غونو وږي ده ویښه مو باسي څه پروا مې نشته دی مه یېرېږه مخکې شه سلام مې سره کو وعلیکم سلام ولې ښې ښې ما دلته خو ما په پیل ځل وځي دلته څه کې موږ دلته نوې نوې کډه راوړلې ده وایه ستاسو روټۍ په موږ پرېږدی چا کور ته راغلې ګل محمد ماما دي د کوڅې د هغوی میانو کې پاتې کېږو زه د هغه زوی زما دوست دی څه کرۍ مرۍ څه بېګار خو د باندې نه کوي ول نه کري خو اخلي خو هغوی د کور کار به هم کوي په ما روډ د کور کارونه نه کوي د ده دا پلار هم ډېر سپک ګل محمد په خپله نه سړي زیو ځکه خو چې کلي تاسو باندې بېګار او کرۍ ده کوي څه غم مه کوه زما نوم جعفري قصبګري دا مخامخ دا کوري ده هغه خړ خړ دیوالونه چې دي دا سکاسکا دا تور دی ګیټې چې دا زموږ کور دی ښه ها څنګه نور ښه خیمه شکر دی یا ته وایې چې ما یې که نه لکه دلته مینا د واده باندې ولیدې دلته ګوره چې پناه د واده مه ګرځه دا کلي خوشې دی که نه څوک نقصان در ونه رسي نه نو دلته به ستاسو ذهن داسې وي موږ خو چې هغه کلي کې اوسېدو موږ خو به دغه شانتې ګرځېدو نو به هلکان په لارو کې درېدل تاسو هم بل شانتې خبرې او سم دغه کوي خفه نه شي لږ اوبه راله لکه تږې شوې یم د مینې تږې نه یم زړه مې ګوګل مې اور اخیستې په شکال دی خپل خلک ښه دي چې دا خبرې پکې نه بیبي پهنې راغلي سلام علیکم څنګه لورې نشوې راغلې سپتال نه خیمه خو کنداغې غاړې ته راچولې چې زور درلو کومه ګورې په قلاره د مور په رنګ زور ونه کې نه زما مورم دله ولې نه غورځولو خو بس د بنګړو بار وې بس تم نه هغه په خپل زور نه پوهېږي ښه ښځه ده خو زور تې سیوا و چې هغې ویل ګینې زه په رسلینګ له ورغلې ما دا ورته څه پته وه چې دې له زور لاس یې دروند دی که نه درنه ده لږه لاس دروند نه ته وایې ګینې کوداله ده یا بچې تا ته مې یو خبره کوله هغه نیا دې څه شوله چې وایي نو نشته دی به اوږده شوي هغې بس ما ویلې چې دا خپل د کاکا زوی دې څنګه دی چې د خیرت سره ده دقه چې به زم شرمېدمه دا خبره چې به چا د خولې نه ایستله خیر دی کم یو یاد دی خو دوه دي که نه یو خبروکي دی یو چینار دی یو نه هغه وړوکی خو لا په لاره دی خو لا پوره شوی هم نه دی هغه لرې که خو داسې کار دی دا بل یادو مشر ما څنګه دې خوښه ده چې بیا د جعفري او سیپورې کېنومه مور ته دې څه ونه وایه چې ابۍ راته داسې ویل مې بیبي زما خو داسې خوښ دی خو بس هغه راته د مینې په نظر ګوري نه بس سم نفرت رانه کوي شور مه کوه چې ته ورته په کوټه کې داسې لکه د میخ کښېنې په خپله به د مینې په نظر وګوري د مجبورۍ نه داسې خو خامخا چې اوړې راوړې بده پې لګي د هغه مخکې راغټه شوې نو دا ده چې ستا په مخ کې څوک ترکاري پخه کړي بیا ورته سړي زړه نه کېږي دا خو مثال دی دا خو داسې کار دی چې یو ځل د هغه ښځه شوې نکاح کې داسې برکت دی چې بیا نورې ښځې بدې شي او ته بیا خوښ بس بیبي ته راله کار ټیک که واده به سره راله وکړه پېښ ولې که نه هغه ورځ مې راته جارو مې وهله نو راغلو را باندې یو یې څه ویلې نو ما وی خدای په وینې راکې وچکړله خو چې ګډې وډې خبرې کولې ته مې ورته یاد کړه ما ته وی چپ خولې نه ایک دو تین وکړل نو وي ښه به نه یو بس ته به ته رالو به ستا نه یېرېږي دقه بدلې به م تې والې اوس تا ته ګورېږي
اوس تا ته ګورېږي او بیا چې دی نو بیا به ورته ته ګورېږي او په کوټه کې په غوږونه ونیسه نه بچ الله مې یو پیر ورسره واده وکړي که نه نو بیا به ورسره ګورم خو پرې مور ته دې ونه وې خو یوه ډغره یې ووالمه څه ووایم خو بیا څه والم یوې ډغرې خو یې راته دا لوبه وکړه خو په خوله لاس کې د نه دي چاچي خبره شي نه دي نه چاته هم نه وایم چاته هم نه وایم بس بیبي زه ورځم هغه باټي د کومه ښه ده ستونخانه کې ګوټ اوبه نشته صحیح دا ده غام وکړه کېږي لږ نازاده ورته مخې ته کوه هغه چې اړې در باندې تر شي نن سبا خو هلکان خرې ته هم خاندي خو چې دا لا څنګه هلک دی چې دې ته نه خاندي زړه خو مې نه غواړي ما ځان له پخوا ورورولې لږې بس کېږه وي ولې نه ولې وینې شي رانه خیر علي ته دې خو ګوره څه کې دلته هغه واده څنګه شو تا ته وایم دا په خیر میراله و په خیر څنګه خیر بلا باندې ولې ته څه کې دلته دا خوراکي و یاله ونه او بیا وړي ما ویل کدا څنګه کلی ما خو کولاو مړ ګرځم سنيشتا ها او خوراکي دې بلاس کې وبدر کولې یا نه نو ولې دا خو پښتو د غیرت ننګ دی او تا ته زوی ما زه پته مې مجدا بوبر اصل تر سنداګانو بکې نه لالا جنې څه باندې راغولې اے خپل ما ته ما خو کینه نه ګورې ته خو ګورې بي عزت څخه دا نشه ګورې د عزت دار خلک دی یا زما خور ده خپل دې ما ته مر سي زما خور ده وای خپل خاطر خپل ولې تاسو خپل خاطر ای لالا خیر د مسلمانۍ د تګي وګوره څنګه ګرمي شوې ده خو ډېر اغستې زمیدار دی پټي کې دغه کول ما پې لګي اوبه راغی د تندې مړ کې خدای دې دام د تندې مړ کې او خدای دې ستام کور او نغارې وران کې چې دا خو به شرم خلک دی دا ته نه معلوم ما ته قام قبيله معلومه ده پرون خيرو دین راغلم ظالمه ها او الحمدلله پنه کما یا سپیرکې لري په کور کې نه کوي بزرګ سوګي سپیرکې ورکاو که خېټه خرابې ها ته ما ته دا خبرو کا چې او داس په سو خبرو ماتيږي او تاسو چې کنه مختلف کشي دي خو چې کنه کته نه باج لا شي چې کنه چې ته میتیازي میتیازي او کیاز نور مسله پیغه شي نو داس به ماتيږي ها په جنازه کې سو پرېږي په بوس کا ها په جنازه کې سو پرېږي خدای جنازو له خلاص نه زمو دامون له کومه ته ما ته دا وایا چې دې به شرم سره ته څه کې ته دا پیژنې دې دا خام پیژنې کنه ولاړې وسره بینو ولې تا ته زمي معلومات په خپل خور باندې شک کې ما خو ته دوی چې پته نه لګي زمیدارو خصوصا په غوسه باندې راغی هیڅ مسله نشته دا ضرور به دا خو دې پیژنم کله کله دې زیات راځي خو ما څه په داسته کوم مطلب خوراکه ده پتا باندې شک نکوم پتا باندې مې شک نشته دی خدا خلق د سړیتوب خلق نه دي ذکر ته تاسو لکه تاسو مې کار ما چې سین غاړي ته لګا سره پاره زه خې تاسو خبرو کې بیا وزن ناسم دا خا خو کې نه درځم 2 منټه کې درځم هغه قاری کو ته ما لا دینه یریدلې دا ته پیران کې مو پاتې ای لالا خره چې تر قسم دی आवाज را باندې کوم خو غره وګم نو مات کړي ته ما ته دا خبره وکړه چې ته دې په 2 سړو سره ودرېږي څنګه الله لالا قسم دې ما څه نه دي کړي کنه قسم خورم نه نو څه کول چې دا سره ولا الله نو به غوختي ما مې کو دغه شو نو به ولا پلاس کې دغه کې ته کوړه ته درځم ته کوړه ته درځم د سره لومبه خبره غزار نو کله کدار سپک کارو کو خدای ستاسو سپک کارو کو ته دې جنې سره ولا خبره ماته دا وایي غره دغه کام نو شکو ته وګوره زنانه ذات په دې لپاره ټول ناروا ای ته نو پات کاکا جی سره خو نه کړ مردا نرته لړکو او جنې وړاړه وغي پښاړو اوس پټګوره چې ترګان نه شو رګان به شي غشي ورمړه چې ته حل ورکوا وړه وړه پتا وځو تا جوړو ګرځ خدای دې سبا سودانی میخه ته په شکل کې خو ګډړان هم نه روزي ته دلته ګرځې سړي کوجه پټو کې وړه او je خوځه سړي کوجه پټو کې کاکا جی سره راغلو او کاکا جی څه کاکا جی ټکا چې نو کوم مړ یو جنا وړاړه هغه پښاړو هغه پرې غټه راړو کاکا جی ورته پټو کراټو شو نه ولله څه وکړو څنګه یا جنې باتونه جنې باتونه الته وره څنګه کې الته تاسو ځي ها پکې تابع ترافي دا کنه ګوره ما ته خبره کوله خپل خوراکه دا زما خپل خوراکه نو پلارانم جو ودی نه نو لکه مطلب ما یک ستا پلار بدلو دا غي بدل ک پلار مړ شوی بیا غنه پس لکه مور دې بچا ته والی شوی دا شوی ستا دا غي شکه کې زمکه اسمان فرق دی خاندان جوړ را لمراټو د مطلب خبره کوي په یو لړمون کې ملتي والدي بل خور مې خبره کوي څه چلی کینه سور ته ولا کنه پورته څه یخشه او بل راواله ملګری کار دې د وجلو کړي نه وبره لمره خبر راته کوي ټیم ما سره نشته دومره دا ها چاله
ها دای چالم نه ولي نم نو ورکړي نه نه ورکوي نه 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 مړ کول والا مونږ نه پکوړې جوړوي دا په کور ځړو ما تر څو ما واده نه کړی کنه نو دا زنه ورکوم زما خدمت کوي دا په کور کې ها په کور تا کړی دی واده نه ما نه دی کړی کنه دا قچل دی اراده یې سره اراده مې دا چې خدای پاک را یو خسته مزیدار جنې راکې کنه نو به په خپل خورم په عزت کې خپل کور شي دا به واده کوم په بدل کې ولې نه ورکړي چې مطلب جنې او بل دی کې او تا نه دا وو کې او تا غو کې نو بس زما دی خور ته وګور چې دغه څه جنې علي په دې جنې ورکوم په کابل باندې نه ورکوم وګوري ها تاسو کور کې څوک شته کوم جنې خو کې ورکه ولاړې کنه دا ګل شاپرستان استا خور کوي دا او یو ها نو ما وی کو بس خبره سمه ده مړه ها وو تاسو کار وکړئ تاسو مېلمانه کنه ځان سره کنه دا خور کې جام راواله او زه هم چې د ماجګری چې ول ځان راوړل سره خبر در شو زم چې د غرمې ډوړې له مستدر شو نه نه غرمه خو چې کنه موږ نه تا کوم چاپل ځته زه کنه تاسو مزي سوالګری یې نه 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 الحمدلله شکر خاندانی او خدرانی او سیروزه هم لګول دا سیروزه یې لګول دا سیروزه ټیم مې یادو کنه ناغه ثواب دی واپس ځان له پسین باندې وړ دا تسبیح کې دا خبرې پکې نالت خبرې کې او تسبیح اړه کې نه مړ اوس پر مې د اسمان نو ور دی دا برنه شبي هم لګو په خدای وشي پتا وشي هغه خپل کار دی مړ خپل خبر کې سملی خدا راځي وایا زم کنه او خیر به ساته یو خبر مې کوله خپل مې نه جوړیږي وره خپل مې نه جوړیږي نه جوړه کدا خپل وای جوړ شي زه مړ نه زه څه وایم یو 500 روپۍ مې خرڅ وکړ دي یره روان 3 تاریخ لواله چې مونږ کله چوس کې کنه په ور څنګه روزي ما بوت کې د کریسمس څخه نشته لري خبره خو د اخیره کې د سړیتوب وکړه نورې خبرې ټولې بې سړیتوبه وکړو ځه خصیص خو به کې پکې ځان ته کم کنه هسې ما د خو کوڅه نه کوي په نزله را د کارونه کوي راغلي رالم بچی راته جمدی د خیره السلام علیکم وعلیکم څنګه شیلاس څنګه دي خیمه اوس خیمه خو نشه ورکړې پیغام پینا او دغه منجورانو سویدار راغلي تا ته ما وای لس پیره ویلي هلته مزه زما دې تره خو داسې ښځه راوځي ګران تیار رومن رینز دی خو چې لاس باندې دي اډوکې به دې چرچوي ما ته څه پته وه زه خو دې د تره څه کېناستمه مشغولېدم ورڅه بچی مې دی ما ته څه پته وه چې د میخې نه پیزوان وتی دی په بابه راشي سره کې مې سړیتوب کم نه چې دا بچي او ښځه به یې د سړیتوب ده کوي یو خبره ته کومه زه چې تا ته ګورم که نه نو ما ته پخواني مشران خپل رایاد چې دقه شان ته سره سره او دقه شان لوړ دنګ و نو زه وایم چې دا زما د خاندانه دی دا بلکل بس یو ون فیګر پکې زه یې منم ما دا خبره کوله چې د کاکا دا لور دی ده دا بدله د خیره وکړم پردي سړي نشو راته نه کولی کور ته دا د لیلا منجون د داستان ته ماته دې دپاره سنوکه که نه چې د هغې شپارس کې ته ماته لګي خود نه خو دا د خپل کور یا د په خپل کور به پاتې شي دا یا د بل چا ته پرېږدم یو کشري رور هم شته دا یا د هغې نصیب شي او ما ځان له بل ځای کې یا خوښه کړې ده زما نه واوړه نو هغه له کومې وکړه نو بیا بیا په ډوډۍ ګرځئ خلک به ورته وایي چې بچي دې ورانې وکړو بچي دې بلوري وکړه هغه چېرته د واده دی چې هر څنګه خدای به ظلمې کړي خو بیبي په بل ځای کې را نه شي کولی که نن زمونږ په کور کې ګوتې مور دلته مې دا نه ده قبوله یا بچې دا څه ربړ نه ده چې د راښکلو څه به اوږد شي انسان دی خو ظلمې دی خو دقه شی دی دا نور نه اوږدېږي زه دې کې دې نیم ګوره بیبي ته به زما دا مور په کراتو مراتو پکې دې ګوره دونه پاتې کار کړی که نه چې هغه بل ورځ په دغه غم کې نه دي زما د مور ګاونډی سره کېناسته هغه جینۍ زما خوښه وه دې ورته ویلي چې زما زوی مه راکوئ الو اوپر دی او کار اوس ګڼې شه نو بیا ته زما مور که زما دشمنې ستا په ګاونډ کې د سړي زوی کم دی چې ته لوریانې خوښې په کلاره کې نو دقه جینۍ بدله کومه کو یوه سترګه دې جاړي او کو بله خاندي دا د پښتو ملک دی او دلته مشران فیصلې کوي هلکانو جنکونه څوک تپوسونه نه کوي زه لا ښه ښځه یم چې تپوس ته نه ما نه دغه تپوسونه مه کوه دننه 2 میله او 40 فوټې راویلی دغه بوټي شاته تودېږم په یې تندي مې پیوله خو دا څه لوډه نه کوم دغه 2 میله او 40 ما ته معلوم دی بله شپه چې غله راوختل نیکه دې پې په لوټو باندې ګزارونه کول ډز نه کوي او دا زما دا څه پلار بغیرته دی زما نیکه سره به لینده پته په لینده به د غل تندي شتو خو غټه خبره ده لینده باندې لا کوه خلک دا بله خو په 40 باندې او په 2 میله لا پې ونه وې یا بچي کو ته ړدې ښه او کو بدي
زما بچی شته دواړه به کېنو ما سیپورې او جعفرې چې هغوی یو بل ته ښه او نه وکړو بیا ته چغې وخه بس پوری دی ځان لو کې جعفري ځان سره کینې پیچې ما له خو دې نه کوي که په کومه ورځ خبر شوم چې ما دغه پرې دو هر څه شي دي دې وکړل هغه ورځ به مې ته د منګکانو یا که بس کوشک ګورې خوړي مردار به ته دا چې پروت یم ای به مردار خی مردار خی خو ته به بله مرداره پردی ما که رادنه کې د هغې نه ته مردار خی دقه د ګل په شان مڅۍ مې ده دا به دله کومه کو ته هر څه کې او ما ته د نن سبا هلکانو ډایلاګ معلوم د څه په شان وسې په خدای یقین وکړه چې د دې نه خو د سریلنکا هغه جیسور یې اخیسته دي وی شور مه کوه هغې ته چې زه ګورم یو د سیپورې ښځې ته ستا مور ته او یو دقه جینۍ دې ته چې زه ګورم ما ته خپله ځواني را یاده شي دقه شاته ځو مشهور مه کوه تاته پته شته په خدای یقین وکړه که د تره مخکې مې نشم ویلي دې تره خو دا ښځه مې نه ده دا یا بېله ګامه سندا دی دا چې پرشېږي ځان دې ساته چې کله پرشېږي په هغه ټیم کې ځان ساته چې کله چټه څه اشای خوړله ګیا میای کول هغه ټیم کې بیا خواله ورځه بیا خوله ډکوي ویم د دوی زه په طرف هم نه ورځم دق مخامخ کولی دی که نه خدای دې وستا کړي چې منځ کې ورته دې وایلي وم دین د دوی د هر قسمه رشتې نه ما بغاوت کړی دی